سلامونه وطنوالو، امید لرم چې په تیر شوي کلاس کې به تاسو د فیسبوک د پیج جوړولو طریقه زده کړي. په نننۍ ویډیو کې درته ښیم چې تاسو به خپل د فیسبوک پیج کسټمایز کوئ څنګه. یعنی هغه به موږ هغې کې به لوکیشن اډ کوو، هغې کې به چې کوم دی په هغې کې به ډسکرپشن اډ کوو، په هغې کې به کیټګري چوز کوو چې یاره موږ به په کم کنټنټ باندې کار کوو. چا پیجز کریټ کړي دي هغه راته لازم په کمنټ کې ووایي. او وطنوالو ویډیو د سره لایک کوئ، ویډیو د سره شیر کوئ چې نورو داسې انټرسټډ کسانو ته رسي کوم چې د فیسبوک نه پیسې ګټل غواړي، ډالر ګټل غواړي. نو راځئ نن د فیسبوک د پیج کسټمایزیشن زده کوو بالکل په پروفیشنل طریقه چې تاسو به خپل پیج په صحیح طریقې سره څنګه کسټمایز کوئ. راځئ دا مکمل طریقه د لپټاپ په سکرین باندې زده کوو. ها وطنوالو، تاسو کتلی وو چې موږ د فیسبوک پیج جوړ کړی وو. ته په دې اډ کور فوټو به کلیک کړئ، دا به ښکلی سیټ کړئ او بیا به دا سیو چینجز باندې کلیک کړئ. نو دا اوس ګورئ پیج څومره ښایسته کیږي د فوټو سره. اوس دا پروفایل فوټو شو، کور فوټو شو. اوس په تاسو په دې پنسل باندې کلیک کړئ، په دې ایډیټ باندې. نو تاسو ته به دا انټرفیس کولاو شي. ټولو نه اول به تاسو په دې پنسل باندې کلیک کړئ او دلته کې به خپل مطابق چې تاسو څه لیکل غواړئ، که تاسو څه شاعري لیکل غواړئ، که تاسو خپل په باره کې څه لیکل غواړئ، دا ما د دې پیج په مطابق باندې ولیکو. ځکه زما دا کوم پیج چې ما کریټ کړی دی دا د ولاګز باره کې دی. نو زه ورته یم زما نوم عثمان خان دی او زه چې کوم دی ډیلی لایف سټایل ولاګز جوړوم. دا به بیا تاسو سیف کړئ. دا به دلته کې راشي، دلته کې اوس ګورئ نه دا دې دلته کې راغی. نو څومره پروفیشنل ښکاري. کیټګري تاسو چینج کولی هم شئ که تاسو وایئ چې یاره زه بل څه لګول غواړم. کیټګري دا ریل کریټر چې دی دا ډیره پروفیشنل ښکاري. نو دا تاسو په دې باندې پرېږدئ او که تاسو چینج کول غواړئ نو په دې کیټګري به کلیک کړئ، بیا به په دې پنسل باندې کلیک کړئ. نو دلته کې تاسو کیټګري چینج کولی هم شئ، ایجوکیشن هم کولی شئ. ایجوکیشن چې سب ایډیټر تاسو څه پکې لګول غواړئ هغه پکې تاسو لګولی شئ. زه به دا کینسل کوم ځکه چې زما دا خوښ دی. بیا وایي پرسنل ډیټیلز. په پرسنل ډیټیل چې تاسو کلیک کړئ دلته کې وایي هوم ټاون، کرنٹ سټي. کرنٹ سټي پکې تاسو پاکستان کې هم اچولی شئ، خو زه بیسټ وای دا دی چې تاسو پکې سعودي عرب قطر سلیکټ کړئ. صحیح ده. نو زه به پکې ریاض سلیکټ کړم، ریاض ریجن. دا به تاسو سیف کړئ. هوم ټاون که تاسو انټر کول غواړئ انټر کړئ، که نه انټر کول غواړئ پرېږدئ. لانګویج دا ډېر امپورټنټ دي. دې کې تاسو په اردو باندې ویډیوز جوړوئ نو تاسو به پکې اردو واچوئ، که په انګلیش باندې جوړوئ تاسو پکې انګلیش ور واچوئ، که تاسو پکې په پښتو جوړوئ تاسو به پکې پښتو ور واچوئ. ټیک ده. زموږ پښتو دی نو موږ به پکې پښتو انټر کړو. دا سیف شو. نو په دې به تاسو په دې پنسل کلیک کړئ او دلته کې به تاسو ور واچوئ میل. که تاسو میل یې میل ور واچوئ، که فیمیل یې فیمیل ور واچوئ. ټیک ده. نو موږ میل یو، موږ به پکې میل ور واچو. او شو ان پروفایل که تاسو کوئ وکئ، که نه کوئ ضرورت نشته. شو ان پروفایل ټیک دی چې زموږ پروفایل پې لږ ښه ښکاري. دا پرېږدئ. دا د هغه کسانو دپاره دي د چا چې څه بزنس یې نو دا تاسو لاندې به راشو. هوبیز کې ستاسو څه اچول غواړئ، ستاسو څه هوبیز دي. زما خو چې کوم دی زما ټراولینګ ډېر خوښ دی. دې نه علاوه چې کوم دی ریډینګ مې خوښ دی. ټیک شو. نو دا بیا دې ځای نه سیف کړئ. کنټیکټ انفو خپل جیمیل به ور واچوئ. ټیک شو. که وټساپ اچوئ وټساپ ور واچوئ. سوشل میډیا دلته کې تاسو مطلب ټیک ټاک لاندې به بیا د هغې لینک تاسو دلته کې اډ کوئ یا یوزر نیم چې کوم دی تاسو اډ کولی شئ. اوس په دا پیج زه لږ ریفریش کړم چې تاسو ته 3 ډاټس باندې کلیک کړئ او دلته کې به راشئ اکشن بټن ته. ایډ اکشن بټن کې چې کوم دی تاسو دلته کې کتی شئ. دا ملټیپل بټنز دي په دې کې. بک ناو، ساین اپ، سٹارټ آرډر، ګیټ ټیکټس، سینډ میسج. که تاسو پکې خپل د یوټیوب لینک اچول غواړئ نو تاسو به په دې واچ ناو باندې کلیک کړئ. که ستاسو بل څه کټګري نو تاسو پکې هغه هم سلیکټ کولی شئ. زه به پکې یوټیوب سلیکټ کړم. ټیک ده. بیا به دا نیکسټ کړم. دلته کې به زه خپل د یوټیوب لینک ور واچوم. زما یوټیوب لینک چرته دی؟ دلته کې به تاسو خپل په یوټیوب باندې کلیک کړئ. په دې مور به په دې مور آپشن به کلیک کړئ. په دې مور چې کلیک کړئ دلته کې راځي شیر یور چینل. شیر چینل یو کافي آی ډي دی، یو شیر چینل دی. په دې شیر چینل دا لینک په تاسو کافي کړئ او دلته کې به یې راوړئ، په دې کې به یې پیسټ کړئ. ټیک ده. چې پیسټ کړئ دا بیا تاسو سیف کړئ. دا اوس سیف شو. ښه. نو دا زمونږ د پیج فاینل لک دی. ټیک شو.
دا تاسو وګورئ. دا اوس څومره ښایسته ښکاري. اول څنګه ښکارېده اوس څنګه ښکاري. دې کې تاسو نور آپشن هم اډ کولی شئ. ټیک ده. دا وګورئ living in سعودي عربیه ریاض میل پښتو. ټیک ده. دلته کې چې بیا تاسو له څوک ریویوز درکوي هغه به هم دلته کاونټ کیږي. ستاسو هوبیز څه دي. هوبیز کې تاسو مونږه اډ کړی دی ریډینګ ټراولینګ نو دا هم پکې شو کیږي. ټیک ده. بیا ویزیټډ پلیس چې کوم دی مونږ دوبۍ نو هغه هم راغستی دی. ټیک ده. دا زمونږ د پیج کسټمایزیشن و. دې کې که تاسو نور هم ایډیټینګ کول غواړئ تاسو پکې کولی شئ. ټیک ده. نو دې نه پس تاسو په کم تاسو به دې ته ویډیو څنګه اپلوډ کوئ په کم ټایم کې به اپلوډ. نیکسټ ټاپک چې زمونږ کم دی تاسو به کنټینټ په کومه طریقه باندې اپلوډ کوئ. موست میټر کوي چې تاسو به په کم ټایم باندې کنټینټ اپلوډ کوئ. هغه به موږ د کنټري حساب سره خبره کوو. نو چینل د سره سبسکرایب کړئ. که دې نه علاوه نور څه کوېسچن هي نو په کمنټ کې ماته لازم ویلی شئ. ویډیو د سره لایک کړئ. د خپل ځان خیال ساتئ. د الله په امان.